اسلام آباد له مخالفو بلوڅانو سره د خبرو اترو پلان د ګړندي کېدو پریکړه وشوه. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدراعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوڅانو سره د خبرو اترو پلان دې ګړندی شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان فرح عظیم شاه پرون وویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوې څخه په کار اخیستو نشي سمېدی، او که سم هم شي موقت به وي او څه موده وروسته بیرته خرابیږي. د دې په وینا د پاکستان حکومت په راتلونکو څو ورځو کې له بلوڅو مخالفو سره د خبرو اترو یوه تګلاره چمتو کړي. د پاکستان حکومت تر دې پخوا هم له بلوڅو بېلتونپالو غوښتونکو سره خبرې کړې، خو دواړو خواو کومې موافقې ته نه دي رسېدلې. د پاکستان حکومت اوس په داسې حال کې له بلوڅو مخالفو سره د خبرو وړاندیز کوي چې د پاکستاني حکومت تحریک او داعش هم په دغه هیواد کې بریدونه زیات کړي دي.